السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتي چینل ته خبر زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا د درې مختلفو طریقو یعنی د درې مختلفو ټریکونو پر رابطه باندې ده چې تاسو څنګه کولای شئ یو عدد بلب د دوه مختلفو ساحو څخه کنټرول کړئ او تاسو څنګه کولای شئ چې یو بلب د درې مختلفو ساحو څخه کنټرول کړئ او تاسو څنګه کولای شئ یو بلب د څلورو مختلفو ساحو څخه کنټرول کړئ د 2 وے سوئچ په واسطه باندې. نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه تاسو سره مختصر لړ او مهم معلومات شریک کوم. دوستانو راځو هډ بورډ ته. تاسو په دې هډ بورډ باندې وینئ موږ دغه درې واړه سیستمونه چې کوم یو بلب دی د ال ای ډي تاسو څنګه کولای شئ د دوه مختلفو ساحو څخه دا کنټرول کړئ. لکه تاسو د دوه طاقونو څخه څنګه یو بلب چې تاسو په دالیز کې لګولې وي دا اپ او آن کړئ او یا دا یو بلب تاسو څنګه کولای شئ د زینې د لاندې او د بر ساحې څخه دا اپ او آن کړئ. نو راځو اول ټریک ته چې تاسو دغه یو ال ای ډي بلب وینئ چې تاسو څنګه کولای شئ د دوه ساحو څخه دغه یو بلب چې د دوه 2 وے سوئچونو په واسطه باندې دا کنټرول کړئ او په دې باندې اپ او آن کړئ. تاسو وینئ چې موږ دلته یو عدد بلب لګولې دا یو سوئچ دی موږ د دې سوئچ څخه هم د اپ او آن کولای شو او د دې سوئچ څخه موږ هم د اپ او آن کولای شو یعنی دا ډول ساحو څخه موږ دا بند او لګولای شو. نو اول ټریک زموږ دا چې تاسو څنګه کولای شئ یو بلب د دوه مختلفو ساحو څخه اپ او آن کړئ. دویم ټریک زموږ دا دی چې تاسو څنګه کولای شئ یو بلب د درې مختلفو ساحو څخه دا کنټرول کړئ یعنی درې مختلفې ساحې دي یا درې مختلفو طاقونه دي او تاسو په دالیز کې یو بلب لګولې یا زینه دا درې فالټ زینه دا تاسو څنګه کولای شئ دغه یو بلب چې د دغه درې واړو ساحو څخه دا ولګوئ او بند کړئ یعنی اپ او آن کړئ. مطلب دا یوه ساحه ده موږ دغه 2 وے سوئچونه درې عدد لګولي دا یوه ساحه ده په دې کې هم دغه یو بلب اپ او آن کېږي او په دې کې هم دغه یو بلب تاسو وینئ اپ او آن کېږي او په دې سوئچ کې تاسو وینئ دغه یو بلب چې دی د اپ او آن کېږي. دغه درېمې طریقې ته چې تاسو څنګه کولای شئ یو ال ای ډي بلب د څلورو مختلفو ساحو څخه یا مختلف ځایونو څخه مطلب د اپ او آن کړئ دا ولګوئ او بند کړئ. که دغه ځایونه څلورو طاقونه لرئ او تاسو دا یو بل په مطلب په دالیز کې لګولې وي د شپې پر مهال باندې که څوک وځي د کوم اطاق نه نو تاسو څنګه کولای شئ دغه بلب روښانه کړئ او دغه بلب بند کړئ. یا زینه دا څلور خطه زینه ده نو تاسو څنګه کولای شئ دغه یو عدد اپ او آن کړئ. نو راځو دلته تاسو مطلب دغه څلور عدد سوئچونه 2 وے وینئ چې موږ یو بل ته کنیکشن کړی مطلب دلته موږ دغه بلب ولګو. تاسو څنګه کولای شئ د دې ساحې څخه اپ کړئ مطلب ولګوئ. تاسو څنګه کولای شئ د دې ساحې څخه بیرته بند کړئ یا مطلب دلته تاسو لګولې څلورمې ساحې ته لاړئ تاسو څنګه کولای شئ دلته مطلب د څلورو مختلفو ساحو څخه اپ او دوستانو دا و زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د درې مهمو ټریکونو یعنی درې مهمو طریقو پر رابطه باندې وه. دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپله په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ. نو تر اوسه پورې مو دوستانو که زما چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک او شیر کړئ د خپلو ملګرو سره تر څو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه.